چې چا وی مال ګرنټي راکړه چې زه به د دې ژبې حفاظت کوم او زه به د دې عورت حفاظت کوم اضمن له الجنه زه له د جنت ګرنټي ورکوم دا ګرنټي د پیغمبر د طرف نه خو ستا د طرف نه به ګرنټي د دې چې دا ژبه به زه بلکل صحیح استعمالو او عورت به په غلط ځای کې نه استعمالو یو حدیث کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس شوی دی چې ډېر خلک د څه د لاسه جهنم ته ځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل د ژبې او د عورت د لاسه ته یعنې سوچ وکړه او دا نظر وچورلوه دنیا کې چې څومره ګناهونه کېږي یا پکې د ژبې یعنې رئیسي کردار دی او یا عورت دی شهوت دی اوس دې دوو کې یو یا ژبه ده او یا عورت دی د دې دوو چې د حفاظت وکړو جنت ته به ځي د دې نه بعد دا حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې په الله باندې ایمان ساتي او په آخرت باندې فلیقل خیرا نو د خیر خبره دې کوي د دې وضاحت وشو لږ ساعت مخکې او لیصمت یا دې غلی کښېني ګورې چې غلی کښېناست هېڅ مسله ته نه جوړېږي دا کوم سړی چې خبرې ډېرې نه کوي تاسو چې داسې جاخه لیدلې ده ها کېدای شي بعض ځایونو کې په دې ملامته وي چې بهی خبرې ونه کړې او مجلس پې سوړي او دغه خو په مسلو کې نه راګیرېږي چېرته په ده باندې څوک دعوه نه کوي چې تا زما غیبت کړی تا دروغ ویلي تا کنځلي کړې وي تا دا ویلي تا دغه ځکه چې هغه څه وایي نه او بله دا خبره یاده کوي څومره چې د خبرې لږې وي دومره به د هیبت او عزت ډېري دا کوم سړی چې خبرې ډېرې نه کوي مجلس کې هر سړی د دې خبرې ته غوږ ږدي چې کله دی شروع کړي وایي دی خبرې نه کوي او دا چې کوي څه به وایي او دا چې په مخه لګي او دا کسان ته غلي شي غوږ ورته کښېږدي مړه وي دی په مخه لګي زما خواته مخکې یو څه ملګري وو د درسونو له به م راتلو نو هغوی وران شي وو بیا زه هغه دیرې ته ورغلم نو هغه کوم چې پکې مشر و خفه و هغه ماته خبره شروع کړه وی دا پلانې چې دی د ډېره بېادبي کړې ده او دی کړي او دی کړي ما زه بس معافې کوه د الله دپاره وی زړه یې راله ډېر خفه کړی ما څه چلې شوی وی دی او موږ یو ځای کار له ځو نو ده په کار کې کسانو ته ویلي دي همدغه د ډېرې کسان دي انډیوالان دي هغو ته ویلي چې دې خبرې کې غوږ ورته مه ږدي لکه ما دا خبره خو په دې زړه کې خو ما دا وځکه چې ما خو دی پېژندو دا خبرو مشین ما په دې زړه کې دا وي نو خو غریب به دې تنګ کړی پوزې نه به دې راوستی مجبوره شو دا خبره وکړه بیا به هغه ته اواز وکړو جدای لکه باید راشه تا دا خبره کړې وي او ما کړې نو باید داسې به دې نه وي مشر دی مشر دی خو یې دې ځای راوستي د ډوډۍ ټیم دلی نشتي د چي دلی نشتي د آرام ټیم دلی نشتي ما خبره دا کوله چې ډېرې خبرې د کولې خلک به د خبرو قدر نه کوي ته اوس د سړی سپین ږیری دی مشر دی خو څوک یې د خبرو قدر نه کوي ځکه چې خبرې د حد نه زیاتې شوي دي او د انسان هم څه وخته پورې دی طاقت یې خبره برداشت کړي خو بیا کله ناکله خبره د برداشت نه بهر ته ووځي یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذي رحمه الله راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله د الله د ذکر نه علاوه او دې کې دننه د الله دین ټول راغی علما وایي د دین علاوه د نورې خبرې ډېرې مه کوئ یعنې هغه خبرې کوئ چې د دین سره تعلق ساتي اکه ډېر هم کې نقصان پکې شته خیر او خیر اوس که موږ کینو یو څلور پنځه ګنټې لګوو نقصان دی فایده او فایده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دین علاوه نورې خبرې ډېرې مه کوئ د عامې خبرې ولې فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب دې سره زړه سختېږي د دې سره زړه سختېږي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې خبرې ډېرې مه کوه دې سره زړه سختېږي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره دې حدیث کې دي چې چا په الله باندې او په آخرت باندې ایماني
نو ګاونډي له دې تکلیف نه ورکوي.